ریشه ډېره وړاندې لري، دا اوس نه ده. دا ریشه د اساسي قانون دغه لوی جرګې پورې ځغلي چې کله په اساسي قانون کې دوی فقه جعفریه ته د فقه حنفي په برابر برخه ورکړه. یعنی جنرال صاحب دا خو د ټولو افغانانو یعنی د افغان کلمه د پښتون کلمه خو نه ده چې زه غواړم له بیخه وڅېړم. پښتون افغان یعنی څوک چې په دغه افغان معنا پښتون او ښه وایي هویت د افغانستان پښتون ده، پښتونولي پښتون اکثریت د افغانستان تابع ده، د افغانستان وګړي دي او افغان اطلاق کېږي پښتنو ته. پښتانه د افغانستان اصلي واکداران دي، اصلي اوسیدونکي دي او افغانستان یعنی پښتانه یعنی پښتونستان. موږ وایو چې افغانستان چې بولو د دې له خاطره چې په دې کې تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن دا ټول را شریک. موږ کولی شو ورته وایو چې پښتونستان، فاریاب هم پښتونستان، مزار هم پښتونستان، بدخشان هم پښتونستان، ټول پښتونستان. زما ملک دی، ما دغه د دې خطې اصلي هغه یم، بادار یم، مشر یم. ته نااهله، ناخلف، ارامي او له بل راغلی او ځان چې په دغه پاک مقدس نوم کې نه راسره شریکوي، زه دې هم نه منم. زه ما خلیفه له کوم ادرس نه سره راغلی بېرته د خپل ادرس ته لاړ بیا نو موږ مجبوري وکړو چې ورته دغه خبر وکړو. ځکه دوی د ما په نوم شرمېږي، د ما په هویت شرمېږي او د ما په دغه پاک مقدس نوم چې هغه افغانیت افغان ده په دې شرمېږي. خاورې اصیل بچی دی پښتون. مخکې ورته درنو استادانو اشاره وکړل، جناب جنرال صاحب اشاره وکړل، د دې خاورې اصیل بچی پښتون دی.